ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ به یاست او خوشحاله به یاست. څرنګه موږ کولی شو له خپل موبایل نه انګلیش زده کړو، هغه هم ډېر اسانه بغیر د انټرنیټ نه. نو دې لپاره به تاسو راشئ لومړی د خپل موبایل پلی سټور ته. تر ویډیو شروع کېدو له مخکې هم چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم چینل درسره سبسکرایب کړئ. دې لپاره به تاسو راشئ لومړی خپل د موبایل پلی سټور ته. چې کله پلی سټور ته راغئ، بیا به تاسو په دې سرچ کې ورکړئ انګلیش 2 پښتو نو دا دی راواخیستو. په دې لومړي سر کې باندې کلیک کوم. نو دغه دوم اپلیکیشن دی، دا به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. زه اوس دغه اپلیکیشن ته ورځم. ما خو اوس ډاونلوډ کړو، تاسې چې ډاونلوډ کړئ بیا په دې اوپن باندې کلیک واخلئ. چې کله مو پر اوپن باندې کلیک واخیستو، بیا به راسئ، تاسو به دلته په سرچ کې چې هر څه ورته سرچ کوئ د هغه معنا تاسو ته راخلي. اوس زه دلته ورته سرچ کوم روم هوتاک ته وایي. زه په روم کلیک کوم، دا دی کوټه. دلته یې تاسو ته ساوند باندې هم ښیي چې دا ووهئ، بیا تاسو ته وایي. اوس زه دلته بل شی سرچ کوم. ډور دروازې ته وایي، دا دی دروازه. نو ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن دی، دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. هیله ده چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي.